अस्सलाम वालेकुम मलګرو تاسو ته مونږه جاوید ټي وي چینل کې هرکلی وایو. ملګرو تاسو ته معلومه ده چې د نور احساس یو څو ورځې مخکې د سید ولی شاه سره هغه کومه خبرې اترې راغلې وې د هغې باره کې به ستاسو سره مونږ په حقیقت کې یو څو خبرې شیر کوو او ویډیو زمونږ پوره وګورئ. که زمونږ دا ویډیو خوښه شوه نو زمونږ چینل تاسو ضرور سبسکرایب کړئ. ملګرو تاسو ته معلومه ده چې نور احساس پسې هغه سید ولی شاه کومې خبرې اترې کړې وې نو ډېره یو بېعتي وله کړې وه او ډېرې خرابې خبرې کړې وې. خو زه صرف د نور احساس ته یو میسیج ورکوم چې دا په کوم انداز سره ګرځي، دا په کوم انداز سره دا خبرې اترې کوي نو د هغې باره کې سره زه یو شارټ کټ میسیج وله ورکوم. ملګرو سید ولی شاه ټیک ته غلطي وکړه، کنځلې وکړې، پاګل دی، هر څه دی، هغه هر څه وکړه. خو نور احساس چې دا نو د دې کو تاسو ټیک ټاک وګورئ، کو پیج وګورئ، کو یوټیوب چینل وګورئ، ټولو کې سید ولی شاه بس هغه ټیک ټاک اګانې هر څه پې وراچلي او مخې مخې ته کوي. او یو دیره داسې کول هم نه دی پکار چې دا ته هر چا سره ګاډۍ ته خیږي، هر چا د چا سره ځي. دې سره خامخا څه نه څه خپل حفاظت کول دا ښه خبره ده، ځکه چې دا کیمرې ته مخامخ کېږي. آیا دا به د هر چا سره ګرځي؟ خو دا کوم زیشان سره چې ګرځېده نو هغه خو چې دی هغه هر چا ته معلوم دی، تاسو ټولو ته معلوم دی چې ډېر یو بد انسان دی او ډېر خراب انسان دی. نو دا د هغه سره ګرځېده او د هغه سره ټیک ټاک یې کولې او ویډیوګانې ورسره جوړوي. په هغې باندې خلکو د سید ولی شاه اکشن واخیستو. نو ملګرو نور احساس ته هم په دې کې ګناه شته دی. نو ملګرو دغه شارټ کټ ویډیو ورسره شیر کړه، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.